یو خبره مې ملګرو وره پلیز یو خبره د پاکستان تحریک انصاف تمام ټایګرز ته وایم چې د عمران خان د پاره د هغه د مرګ پوره پلان د امپورټډ حکومت تیار کړی دی د هغه د ختمېدو کوشش کوي پاکستانی قوم ته وایم چې اوس د غیرت وخت دی کو غیرت په ځان کې نه راولي قسم په خدای چې ټول عمر به بې غیرته ذلیله تباه او برباد ګرځي نن د عمران خان صاحب سره د هغه وکیل ملاقات کړی دی د عمران خان سره څومره ظلم زیاتې په جیل کې روان دي د هغه سره کم زیاتې شروع دي او دغه د مرګ پوره پلان دغه کسانو تیار کړي کنن په عدالت کې کم دغه جمع شو هغوی 10 اگست ورکو چې په 10 اگست په عمران خان په عدالت کې پیش کېږي فیصله به په 10 اگست کېږي د هغې نه مخکې د عمران خان ژوند ته خطره ده پلیز اواز چوت کې قام ته وایم چې اواز چوت کې پلیز نن د عمران خان سره د عمران خان صاحب د وکیل د اټک په جیل کې ملاقات شوی او داسې خبرې شوې دي قسم په خدای پښتون قومه کوم موږ چې غیرتونه کو د چاپلار په عمران خان غیرت نه چې کولی هغه پښتنو ته پکار دي چې راوځي هغه زاړه پښتانه هغه مشران پکار دي هغه غیرت پکار دي هغه ننګ اوس پکار دي قسم د عمران خان ژوند ته خطره ده د عمران خان زندګۍ ته خطره ده نن د عمران خان صاحب ملاقات شوی دی د خپل وکیل سره چې کومې خبرې شیر کړي دي نو ټول پلان د عمران خان د مرګ تیار دی پلیز پښتون قامه سوال درته کوم رایو شي د عمران خان صاحب غم وکړه دا زمونږ دپاره دردېږي زمونږ دپاره جړېږي زمونږ دپاره دا په دې حال دی زمونږ دپاره په دې تکلیف کې دی قسم زما ستا د بچي دپاره د سوال درته کوم پښتون قومه پاکستاني قومه ځان کې غیرت را پیدا کړه نن کو د غیرتونو کو ټول عمر په بې غیرتۍ ژوند دي خوښ هم خپله ده پلیز په عمران خان نن داغه د وکیل ملاقات شو قسم په خدای داغه د مرګ پلیټ ټول تیار دی پلیز